دهند دراجستهان په جیپور کې هغه هندیان چې ځانونه کاکړ بولي څه باندې 70 کاله وړاندې کاکړو پښتنو کډېبار کې خپله مینه کور او ګودر یې پرېښود او دهند د جیپور سیمې په لور روان شول. کاکړو پیغلو نوې مینې ته له رسېدو سره د سفر ګرد او خاورې له مخ پاکې کړې، خو پښتنې تنبلې شنه خالونه یې رنګین پاتې شول. لسیزې وروسته جیپور کې لا اوس هم د هندو پښتنې شنخالۍ د افغانیت نښه خپل بشر یې ګرځوي. په جیپور کې د فضا پرانستې ټولنې توڅ د شنخالۍ په نامه د هغه هنري پروژې پرانسته پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي وکړه چې دغلته د میشتو هندو پښتنو مېرمنو په ویاړ جوړه شوې. شنخالۍ په اصل کې د هغې شپږ کلنې څېړنې او مستند فلم یوه برخه ده چې شپلۍ بترا ادواني ترسره کړې او پر کال 1940 د پاکستان له جوړښت څخه وروسته هند ته د کاکړانو پر کډه کېدو او اوسنی وضعیت سرخي. د دغې ټولنې زړې مېرمنې اوس هم لا پر مخ او لاسونو شنه خالونه لري چې پښتنې دودیزه سینګار کې د ښایست نښه بلل کېږي، خو څرګنده ده چې له خپل وطنه مسافر کېدل انسان بې اهمیته کوي. د دوی شنو خالونو ښایست هم په پیغور واوښت. دغو مېرمنو ته به خلکو په ټیټه سترګه کتل او د دوی پر پښتنې کالیو او خالونو یې مړندې وهلې. شپلۍ هڅه وکړه د دغو سپین سرو د ژوند د څرنګوالي او تجربو په دغه کیسه ځان پوه کړي چې لسیزې را په دې خوا ناویلې پاتې دي. د دوی کالي، ګاڼې، موسیقي او دودیزه کړاوړه یې مطالعه کړل. د دغو کیسو او توکو د هر یو تر شا یو تاریخ پروت دی. په سپړلو یې د دوی پښتني خاصیتونو ریښو ته رسېدلی شي. شپلۍ د شنخالۍ هنري پروژې له لارې دغو کاکړانو پورې اړوند راټول کړل. تر ټولو لومړی شپله غوښتل خپلې انا د ژوند شیبو ته بیا سا ور وبخي او یو ځل یې لکه ژوندی انځور په نور هم وګوري. حامد کرزي ورسره کسانه او د دغې ټولنې سپین سرو او د سپین ږیرو د شنخالۍ د مستند فلم یوه برخه وکتله او بیا یې د ټولنې تر ټولو مشري سره نندارتون پرانست چې نندارچیان نه په لیوالتیا ورته کتل. د شنخالۍ د هنري پروژې تر ټولو زړه ښکونکي توکي قاب شوي بېلابېل عکسونه او د کاکړانو کمیسونه زړه جوړوي چې نندارچیان به لیوالتیا ورته کتل. دغه کمیسونه تر دې وړاندې په کنډوالو او له نظره لرې ځایو کې پراته ول. د هندو پښتنو ټولنې له کلونو راهیسې د هویت له بحران سره مخ وو. کله به یې ځانونه پنجابیان بلل او کله به یې بلوچان، خو له خپل کاکړ او پښتون هویت ته بې برخې پاتې ول. پخواني ولسمشر کرزي وویل دا مستند فلم د ټولنې سره نږدې کولو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده. دا چې دغه ټولنه پښتو غږیږي نو تاسې کاکړ یاست، هندو پښتانه یاست. کرزي د دوی ته په خطاب کې وویل د دې وخت را رسېدلی چې خپل هویت د ځان کړئ، پرې وویاړئ. ویل کېږي د هېر شوي دود او ارزښتونو په کتو د دغې ټولنې غړیو په کالیو کې نه ځایېدل. کاکړۍ غاړې په پښتو شعر کې ځان ته مقام او آهنګ لري یو له تر ټولو موزون انداز کې وي. د نندارتون پر مهال چې پښتو سندرې په تالار کې غږېدې، پلرنۍ ټاټوبې لرې سپین سرو مېرمنو هم ورسره جوړه سندرې ویل پیل کړو. توره شپه ده توره خونه، شنخالۍ نه ده معلومه، توره شپه به خدای رڼا کړي، شنخالۍ به خدای پیدا کړي، مازدیګر د ګودر غاړه، شنخالۍ ده را روانه.